فرق. ما و تا دواړو په خپل لاس یو کس وژلی. دا وخت په سوچ کې ولاړ د خپل ښکار و سر ته. په زړه کې هر یوه له ځانه سره داسې ویل کشکې زما مخ ته پروت مړی واخلي سا ژوندی سي لکه پخوا چې و یو ځل هغسې بیا ژوندی سي. خو د دې یو رنګ خواهش شاته دا فرق هم پروت دی چې ما داری وهه چې څرنګه به وکړای سمه چې دا کوم څوک چې مې په خپلو وینو ولمباوه له هغه وغواړم د دې سترې جفا بخښنه دا چې تر غرونو د درنه د دې جفا بخښنه. مګر و تا ته د وینو لوبې خوند درکړی دا د خواهش و چې دا مړی بیرته ژوند ومومي. ته بیا هغسې پرې د خپل تیغ ګزارونه وکړې. دی بیا هغه رنګه له درده په ګډه اخته سي. له خولې یې چیغې پورته کېږي په ژړا اخته سي.